نن ورځې لنډ او تازه خبرونه. په هرات ولایت کې د کرونا وایرسو یوه مثبته پیښه ثبت شوې. د افغانستان او آیرلند 23 ورځو لوبو ته پوره 10 ورځې پاتې دي. ولسمشر غني محسن داوړ ته د مراسمو بلنه ورکړې او محسن داوړ بیا په خپل ټویټ لیکلي مینه په تلو راتلو زیاتیږي او کله راځه کله به زه درځم مینه. د فوټبال وتلې ستوري میسي د کرونا وایرسو له ډاره خپل ټیسټ ورکوي. د کرونا وایرسو پیښې د نړۍ په 13 هیوادونو کې تایید شوي دي. ولسمشر غني له سیاف او حامد کرزي سره کتلي دي. ولسمشر غني نن له استاد عبدالرب رسول سیاف او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې کتلي دي او په ځینو موضوعاتو یې سره خبرې کړې دي. ډونالډ ټرمپ په 2 ورځني سفر هندوستان ته رسېدلی دی او د هندوستان له لورې ورته کلک تدابیر هم نیول شوي دي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو نن مصطفی محسني د بغلان د نوي والي په توګه معرفي کړی. ډېر ژر به ښاغلی مل پاسوال خوشحال سعادت د کورنیو چارو وزارت وزیر په توګه وګمارل شي. ملګرو دا و د نن ورځې لنډ او تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. So Music Studio